السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری عبدالقدیر افریدي د ملنګیار ټي وي چینل نه. ملګرو، نن د 28مې ویډیو سره حاضر یم. د سترګو روښانه کېدو دپاره قرآني عمل، قرآني آیات دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید. سورة القاف نیم آیات دی، 22 نمبر آیات. د دې آیات حیثیت دی، دا آیات د هر منځ نه پس 3 ځله لولی او په ګوتو باندې دم کړئ او په سترګو دې راکږي. انشاءالله نظر کې به یې کمی نه راځي، بلکې څومره نقصان چې شوی وي هغه به ختمی شي. نظر کې به یې کمی نه راځي په حکم د الله.